یو واقعه راځي علامه ابن جوزی رحمت الله علیه نقل کړې ده. و یو مسکین سړی د یو خان کور ته ودرېدی، د روژه مات وخت و، د هغه څخه خیرات وغوښتی. وایي دا ښځه یې ورسره ناست وه، د خپل خاوند سره دې سړي ته ډېر درد ورغی چې په دغه حالت کې ته رالې ما ته زما څخه خیرات غواړې. وایي د باندې وروتی، دا ښځې یې اورېدل چې ډېرې ذلیله کوي دا سړی، ډېرې خسته کوي، ډېر سخت الفاظ یې ورته استعمال کړه او دا یې ورته ویل چې بیا زما دروازه را ونه ټکوه. د څه عمر وی تیر سو، الله رب العزت پر دا بحران دا بدل کوي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کچیرې غنی خپل په غنا کې خپل په مال او دولت کې د الله رب العزت حصه ور مقرره نه کړي، الله رب العزت د حدیث شریف مفهوم دی، د الله رسول وی دغه مال د ده څخه اخلي بل ته ورکوي، دا جایداد د ده څخه اخلي بل ته ورکوي، انتقالوي. نو وی دې سړي چې دا سخته خبره و دې ته وکړله، وای پر دې سړي باندې الله دا بحران راوستي، دا دنیا کرا کرا تله تله اخر داسې غریب شو، داسې حالت ته راغی چې د خپلې ښځې ته طلاق هم ورکړي. په کلي کې یو بل مالدار سړی و، هغه دا ښځه په نکاح کړه، عده یې تېره شوله په نکاح کړه. یو وخت کې ګوري بیا راسي د ماښام وخت دی، د ماښام ډوډۍ ته ناست دی، د یو خاوند دا ښځه و خاوند دروازه وټکېدله. وایي مسکین یم یو خیر راکړئ. دا خاوند یې خپلې ښځې ته وایي چې هغه اعلی ډوډۍ تیاره کړه ورې ښه خوراکه تیاره کړه، برابره کړه ورته، ما ورته الله را کړې ده. دا غریب مسکین دروازې ته ودرېږي، کېدای شي د ماښام شی به نه لري، بچیان به پسې دا ډوډۍ ورکړه. هغې وویل هو زما دغسې خوښه چې ښه شی ورکړم. وایي ورکړه. ښځې چې دروازه خلاصه کړه، خوراک چې ورچوړي وي چې دا خوا چې راله ډېره پرېشانه ډېره غمګینه وه. خاوند یې ورته وایي ښځې دا اوس داسې په خوشحالۍ باندې ولاړه شولې او دومره غمګینه راغلې، ولې غم په څه شي کوې؟ وایي دې حال نه ورته ویل، ویې ژړله. بیا یې ورته ویل ولې غمګینه یې راته ووایه. وایي زه یو وخت کې دا ستا سره چې مې نکاح نه وه تړلې، تر دې مخکې د بل چا په نکاح کې وم، هغه هم ډېر مالداره سړی و، ډېر دنیاداره و. نو یو ورځ داسې مسکین راغی، دروازه یې وټکولو، زما هغه خاوند ور ولاړ سو، هغه سړي ته یې ډېر بد ورته وویل، ډېر سخت الفاظ ورته استعمال کړه. نو ما ته دا تعجب پېښ شول، نن چې زه ولاړ شوم چې هغه مسکین ته مې خیرات ورکوی، چې ومې کتل زما هغه خاوند چې دروازه یې ټکول. په دې وجې ما ته تعجب ودرېدی چې الله رب العزت دا دوه حالات په ما ولیدل. وایي دا سړی ورته وایي ښځې زه یو بل عجیبه په تا والورم، یو بله عجیبه دې خبر نه کړم. وایي خبر مې کړه. وایي دغه کوم څوک چې نن ستا سره ناست دی دا هغه مسکین دی چې هغه ستا خاوند وترټوي.